بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. جبار بشك الله تعالى لدينا شرم نکوي چې د مثال لپاره مچ یا له هغه هم کوچنی څه بیان کړي. نو کوم کسان چې ایمان لري هغوی پوهیږي چې دا د دوی د رب له لورې حق دی، او کوم کسان چې کافران دي هغوی وایي الله له دې مثاله څه مراد لري. الله په دې سره ډېر کسان ګمراه کوي او ډېر کسانو ته هدایت ورکوي، او الله په دې سره پرته له فاسقانو بل څوک نه ګمراه کوي. او دا آیات د هغو خلکو په جواب کې نازل شوی چې د قرآن پر مثالونه یې اعتراض کاوه لکه مچ یا نور واړه شیان. الله تعالی فرمایي د مثال کوچنیوالی یا لویوالی مهم نه دی، مقصد حق څرګندول دي. مؤمن د مثال له لارې حقیقت پیژني، کافر د همدې مثال له امله شک کوي او انکار کوي. ګمراهي د مثال له امله نه بلکې د انسان د زړه د فساد له امله وي. فاسقین هغه کسان دي چې د الله له حکمونو وتلي وي. د دې آیات ځینې مهمې فایدې هغه دا دي: اول، الله تعالی د حق بیانولو لپاره هر مثال کاروي، کوچنی وي او که لوی. دوهم، مؤمن له قرآن څخه هدایت اخلي. دریم، کافر او فاسق هم هغه حق د ګمراهي سبب ګرځوي. څلورم، د انسانیت او زړه د هدایت یا ګمراهي اصل دی. پنځم، قرآن د ټولو لپاره یو شان دی، خو اثر یې فرق کوي.